په 9 وړو کارونو رښتینی ارامښت ترلاسه کړئ. ښایي فکر وکړئ چې د ارامښت او سکون د ترلاسه کولو لپاره ډېرو کارونو او ډېر وخت ته اړتیا لرئ. په زړه پورې دا ده چې تاسې کولی شئ د ځینو وړو کارونو په ترسره کولو سره په لږه موده کې ارامښت او سکون ترلاسه کړئ. پوهیږئ چې دا کوم کارونه دي؟ ټوله ورځ مو د کار له امله ستړي تېروئ. اصلا دې ته وخت نه لرئ چې خپل ځان ته لږ وخت ځانګړی کړئ، او تر ټولو بیا جالبه دا ده چې ارامښت هم ورسره نه لرئ. د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ د ارامښت نشتون او د کاري ستونزو لرل د ډېری خلکو عمومي ستونزه ده. ښایي فکر وکړئ چې د واقعي ارامښت لپاره به ډېر وخت او ډېر کارونو ته اړتیا ولرئ، خو هیڅکله هم داسې نه ده. تاسې په دې 9 وړو کارونو سره رښتینی سکون او ارامښت ترلاسه کولی شئ. له موږ سره پاتې شئ او ویډیو تر پایه وګورئ. مثبت فکر وکړئ. هڅه وکړئ چې حتی د څو ثانیو لپاره هم په خپل ذهن کې مثبت فکر راولئ. د څو شیبو لپاره کاري کړاوونه او جنجالونه یوې خواته کړئ، سترګې مو وتړئ او د خپل راتلونکي لپاره مثبت فکر وکړئ او خوښي احساس کړئ. د لاسونو ماساژ مه هېروئ. که د دې لپاره وخت نه لرئ چې ماساژ خانې ته ورشئ، کولی شئ چې دا کار پخپله وکړئ. د خپلو لاسونو د حساسو ځایونو په ماساژ کولو سره کولی شئ چې سټرس او فشار مو له بدن څخه لرې کړئ. لومړی مو د لاسونو د شست ګوتو ته فشار ورکړئ او په همدې توګه مو د لاسونو د نورو ګوتو څوکې هم ماساژ او کیکاږئ. پام، د لاسونو د ورغویو ماساژ مو هېر نه شي. ککو وخورئ. آیا په دې پوهېږئ چې د ککو خوړل مو خلق او خوی ښه کوي؟ د ککو خوړل د اعصابو د ارامښت او د میتابولیزم د تقویت سبب ګرځي. آسمان ته وګورئ. غوره به وي چې بهر ووځئ، کښېنئ او که ممکن وي ستوني سټاک څملئ او آسمان ته مو سترګې خیره کړئ. پاس لوري ته کتل د وینې د فشار د کموالي، د مغز او تنفس د تحرک او په پایله کې د ارامښت لامل ګرځي. خندا مه هېروئ. دا مهمه نه ده چې څومره بوخت یاست. خندا د وینې د فشار د کموالي او په بدن کې د اندروفینو د فعالېدو سبب کیږي، او همدارنګه خندا د ارامښت د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو ښه لار ده. شات وخورئ. د شاتو په خوړلو سره د خپل بدن سټرس او فشار کم کړئ. شات نه یوازې دا چې مرطوب کوونکي او طبیعي انټي بیوټیک دي، بلکې کولی شي چې ستاسو اضطراب او ستړیا له منځه یوسي. ژاولې وژدوئ. مهمه نه ده چې ژاولې د څه ډول خوند او طعم ولري. د ژاولو ژدول مو د بدن سټرس او ستړیا کموي. بڼوالي یا باغباني وکړئ. شنه بوټي او رنګارنګ ګلان تاسو ته ارامښت او سکون درکوي. اړینه نه ده چې حتمي د ګلان وکرئ او یا شاخبوري وکړئ. حتی شنو بوټو ته اوبه ورکول او په شنه فضا کې تنفس کول او یا هم قدم وهل تاسو ته ارامښت درکوي. له خبرونو ځان لرې وساتئ. کله چې سټرس لرئ، تر ټولو بد هغه څه چې تاسې ناخوښ کوي هغه د بدو او منفي خبرونو اورېدل دي. نو که غواړئ ارامښت ترلاسه کړئ، د ټلویزیون او یا راډیو د ګل کېدو بټن کېکاږئ.